زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن په نارینه‌وو کې د جنسي کمزورۍ په هکله خبرې کوو. ED یا اریکټایل ډسفنکشن یا په نارینه‌وو کې جنسي کمزوري کله او څنګه منځته راځي او څنګه یې اسانه معالجه ممکنه ده. اریکټایل ډسفنکشن ډي هم ډسفنکشن یا په نارینه‌وو کې جنسي کمزوري. څنګه دا وضعیت تعریفولی شو؟ کله چې یو نارینه ونشي کولی په جنسي مقاربت کې خپل تناسلي غړی ودروي او یا یې هم د درېدا موده د ډېرې کمې مودې دپاره وي، یعنې ونشي کولی په کوروالي کې خپل ضرورت رفع کړي او خپل مسؤلیت د نارینه په حیث ادا کړي. دې ته جنسي کمزوري وایي. کله چې اریکشن یا په تناسلي غړي کې حرکات کم شول او یا دغه حرکات کافي نه ول د جنسي اړیکې د برقرارۍ لپاره، د اریکټایل ډسفنکشن یا په نعوظ کې اختلال یا په نارینه‌وو کې جنسي کمزورۍ ته وایي. اریکټایل ډسفنکشن څو مهم علتونه لري چې په هغو خبرې کوو. مخکې له دې چې په اریکټایل ډسفنکشن یا په نارینه‌وو کې د جنسي کمزورۍ په علتونو باندې وغږیږو، راځئ یو ځلې د یوروجنټل سټرکچر ته هم سر ورښکاره کړو. دا حالب یا یوریټر ده، کوم چې له ګردې یا له پښتورګو فلټر شوي مایعات د تشو میتیازو په نامه را استوي مثانې ته. دا مثانه ده یا یورینري بلډر. دغه ارګانونه ټول په یو ډول په جنسي کمزورۍ کې دخیل دي. د عفونتونو د وجې جنسي کمزوري منځته راځي. په دغو ارګانونو کې د وظایفو په اختلال کې کولی شي جنسي کمزوري منځته راشي. ځکه خو یې معرفي یو څه اړینه ده. دا زموږ ټسټیکل یا بیضه یا خوسیه یا هګۍ ده. ټسټیکل دوه بیضې یا ټسټیکله موجود وي په نارینه کې، ښي او چپ. دا ایپیډایډیمس ده. ایپیډایډیمس یو کوچنی اناټومیک سټرکچر ده چې په خوسیه کې کوچني ټیوبونه دي، سیمینیفیروس ټیبیولز ورته وایي. په دغه سیمینیفیروس ټیبیولز کې سپرم جوړیږي، سپرم یا مني. دغه مني بالاخره حرکت کوي له خوسیو یا له بیضو نه د ایپیډایډیمس په واسطه راټولیږي او په دې پایپ کې ننوځي. دې ته واس ډکټس وایي. واس ډکټس دا هغه پایپ یا هغه ټیوب ده چې له خوسیو یا له بیضو سپرم یا مني را انتقالوي، بالاخره د تناسلي غړي د لارې بهرني محیط ته ولېږي. ښه، دا سټرکچر چې تاسو وینئ دا پروسټاټ نومیږي. پروسټیټ ګلنډ حتما به مو نوم اورېدلی وي. په نارینه کې پروسټاټ او په ښځمنو کې رحم موجود وي. پروسټاټ ګلنډ. پروسټاټ په نارینه‌وو کې ډېر مخصوص وظایف لري. انزایمونه جوړوي، د سپرمو دپاره غذایي توکي جوړوي او همدارقم یې pH برقراره ساتي. ښه، پروسټاټ باندې وروسته خبرې کوو چې څه ډول یوه غده ده. دا تناسلي غړی یا پینس ده. پینس په تناسلي غړي یا پینس کې دې ساحې ته ګلنز پینس وایي. ګلنز پینس. او دا کوم کوچنی پایپ چې تشې میتیازې بهرني محیط ته را انتقالوي دا یورثرا نومیږي. یورثرا. د یورثرا شاوخوا ته چې کومه عضله موجوده ده، دا په سره خط کې چې ښکاري، دې ته کورنس پنجوزم وایي. کورنس سپنجوزم دا یوه عضله ده چې سپنجوزم چې په ایواکویشن یا په تخلیه د ادرارو کې د یورثرا سره کومک کوي، یورثرا ته تخلص ورکوي چې ادرار یا تشې میتیازې بهرني محیط ته په سمه توګه خارج شي. همدارقم دا ساحه یې
د بلبو کورنس په نامه یادیږي. بلبو دلته لیکم بلبو کورنس. په پینس یا په تناسلي غړي کې تر ټولو مهمه عضله بلبو کورنس ده. یعنی که موږ کټ سیکشن وګورو د پینس، یوه پکې په دا ډول عضله ده، بله عضله په دا ډول پرته ده پکې، دا هم زموږ کورنس 50 مثل ده چې په ده کې یورترا موجوده ده. یعنی دا یوه عضله ده، دا بله عضله ده، او دا هم هغه پایپ ده چې یورترا چې تشې میتیازې را انتقالوي. دلته هم د وینې کوچني رګونه موجود دي. دا د وینې کوچني رګونه دي. که موږ تناسلي غړی کټ کو او وی ګورو، نو دا پکې هغه غوښین عضلات دي چې کنټرکشن یا تقلص بالاخره د تناسلي غړي د درېدا سبب ګرځي. ښه، دا کارپس کورنوزم ده. کارپس کورنوزم کارپس کورنوزم هغه عضله ده چې تقلص یا حرکت د تناسلي غړي د درېدو سبب ګرځي او بالاخره د ایرکشن منځته راتګ د همدې عضلې په واسطه کیږي. د وینې رګونه پراته دي. دغه د وینې رګونه هم اکسیجنیټډ بلډ، هم پاکه وینه تناسلي غړي ته راوړي، او هم ناپاکه وینه د تناسلي غړي نه بیرته انتقالوي پورټل سیستم ته چې تصفیه شي. ښه، کله په یو نارینه کې جنسي کمزوري ممکن ده چې منځته راشي. ښه، د جنسي کمزورۍ دپاره علتونه لومړی په دوو برخو ویشو. یعنې یو نارینه په دوو حالاتو کې ممکن ده چې د جنسي کمزورۍ سره مخ شي. erectile dysfunction یا ED. اساسی علت یا ایټیالوژي که واخلو او بحث پې وکړو، یو پکې اورګانیک کازز دي. اورګانیک کازز څه معنی؟ زموږ په بدن کې باید یوه نقیصه موجود وي، یو تکلیف موجود وي چې د هغې د وجې اریکټایل ډسفنکشن یا جنسي تعاملات کمزوري شي. معنا څه؟ یا مریض شکر لري، یا عصبي تکلیف لري، یا د اعصابو رګونو ته صدمه رسېدلې، یا د زړه تکلیف لري، یا د وینې د رګونو تکلیف لري، یا د وینې په جریان کې تکلیف لري. خلاصه په اورګان کې په داخل د وجود کې یوه ستونزه شته ده چې نتیجه یې مساوي کیږي د اریکټایل ډسفنکشن سره. دا یو غټ علت ده د جنسي کمزورۍ. دویم اساسي علت د جنسي کمزورۍ چې هغه زموږ په ټولنه کې متاسفانه زیات لیدل کیږي، سایکولوژیکل کازز دي. سایکولوژیکل کازز یعنی په داخل د وجود کې هیڅ تکلیف نه موجود، ولی مریض جنسي کمزوري لري. قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې، اضطراب، ډار، وسواس، دا ټول بالاخره که موجود وي او په ورځني ژوند کې هره ورځ دوام وکړي، د وخت په تېرېدو بالاخره د اریکټایل ډسفنکشن یا د جنسي کمزورۍ سبب ګرځي. ښه، راځو د جنسي کمزورۍ په اورګانیک کاز باندې غږیږو. اورګانیک علتونه. ښه، یو تر ټولو مهمه اورګانیک علت د جنسي کمزورۍ دپاره د هارمونونو یا انډوکراین ډیزیزز دي. د هارمون کمبود، د هارمون لوړوالی په وجود کې دا ډیر زر یو نارینه د جنسي کمزورۍ سره مخ کوي. په انډوکراین سیستم کې، انډوکراین یا د غدواتو د مطالعې سیستم ده. انډوکراین کازز ګورئ، که چیرې د پانکریاس په غده کې د انسولین میټابولیزم، د انسولین تولید په غیر نورمال شکل ونه شي، شکر منځته راځي او د شکر په نتیجه کې جنسي کمزوري حتمي ده. دا یو غټ علت ده د انډوکراین د کازز یا هغه علتونه چې په انډوکراین سیستم کې موجود دي. ډایبیټیز، ملایټس یا شکر.
همدا رقم په اندوکراین کې اندروجنز په نامه هارمونونه دي، جنسي هارمونونه چې کموالی او زیاتوالی مستقیما د جنسي کمزورۍ سبب ګرځي. په اندروجن کې تر ټولو مهمه اندروجن چې هغه د نارینه هارمون په نامه هم مشهوره ده ټسټاسټیرون یا جنسي هارمون ده. دغه هارمونونه که چیرې په وجود کې د هر ملحوظ پر اساس کمیږي یا په غیر نورمال ډول زیاتیږي، دا د جنسي کمزورۍ په نارینه‌و کې د جنسي کمزورۍ سبب ګرځي. د دې ترڅنګ د تایراید هارمون که چیرې د تایراید هارمون زیات تولید شي هایپر تایرایډیزم منځته راځي، که کم تولید شي هایپو تایرایډیزم منځته راځي. په دواړو حالاتو کې جنسي کمزوري په نارینه‌و کې منځته راځي. په ارګانیک کازونو کې د دې ترڅنګ چې انډوکراین سیستم ډیر دخیل دی په جنسي کمزورۍ کې، دویم سیستم کارډیوواسکولر سیستم ده. په کارډیوواسکولر سیستم کې څه وي؟ سمپلی یو واسکولایټس یا د رګونو التهاب، هغه رګونه چې وینه شریانونه وریدونه چې وینه انتقالوي او له وجوده له زړه پینس تناسلي آلې ته راوړي او له تناسلي غړي بیرته زړه ته وړي. که چیرې دغه رګونه التهاب وکړي، عفونت وکړي، بالاخره د وینې په جریان کې تکلیف جوړوي، تناسلي غړي ته خواړه نه راځي او بالاخره د وخت په تیریدو د کمزورۍ د جنسي کمزورۍ سبب ګرځي. د واسکولایټس ترڅنګ همدا رقم د زړه ناروغي دي چې د هغې دپاره ناروغ دوامداره درمل خوري. درمل او ناروغي دواړه کولی شي د جنسي کمزورۍ سبب وګرځي. د دې ترڅنګ نیورولاجیکل کازز دي. نیورولاجیکل کازز په نیورولاجیکل کازز یا هغه علتونه چې عصبي سیستم مرتبط کوي د جنسي کمزورۍ سره. ګورې ډي مایلینیشن ډیسارډر دا فرضاً یو عصبي رګ ده، د دغه رګ په سر باندې یو بل شیټ ده، د مایلن شیټ په نامه یادیږي. مایلن شیټ کله د ډي مایلینیټینګ ډیسارډرز په نامه تکلیفونه موجود دي چې په هغه کې زموږ دفاعي سیستم راځي او په دې مایلن شیټ چې عصبي رګونه یې پوښلي دي او د عصبي رګونو د استقامت او د تقویې سبب ګرځي. دفاعي سیستم په دغو مایلن شیټونو باندې حمله کوي او دغه عصبي رګونه بیا نشي کولی په سمه توګه انګیزې انتقال کړي. نو نیورولاجیکل کازو کې علتونو کې همدا رقم سټروک ده، یعنی مریض سکته کړې ده. عصبي سکته کې بالاخره تناسلي غړي ته په سمه توګه وینه نه رارسیږي، کلاټ موجود ده، یا هم د سکتو د وجې د بدن ځینو برخو ته وینه په ټپه ولاړه ده. دا کولی شي په ډیره چټکۍ سره د جنسي کمزورۍ علت وګرځي او جنسي کمزوري بالاخره منځته راولي. د نیورولاجیکل علتونو ترڅنګ د زړه ناروغان که چیرې د زړه لپاره دوامداره دوا خوري، عملیاتونه یې کړي دي، دوی بالاخره د وخت په تیریدو کولی شي د جنسي کمزورۍ سره مخامخ شي. د وینې لوړ فشار HTN کولی شي د جنسي کمزورۍ سبب وګرځي. همدا رقم تناسلي غړي ته ډیره کمه د وینې جریان یا ډیکریز بلډ فلو ټو پینس. تناسلي غړي ته که چیرې وینه کمه راشي نو مسلما په وینه کې هغه غذایي توکي کم دي. کله چې وینه نه راځي غذایي توکي هم پینس ته نه راځي یا تناسلي غړي ته، او بالاخره د اریکشن یا د درېدو سبب نه ګرځي او د وخت په تیریدو دا هم د جنسي کمزورۍ سبب ګرځي. په ارګانیک کازونو کې زموږ دپاره تر ټولو مهمه ډایبیټیز یا شکر ده. اریکټایل ډسفنکشن چې د ډایبیټیز ملایټس یا د شکر د وجې منځته راځي. ګورئ که یو ډایبیټیز ملایټس یا د شکر ناروغي په ډایبیټیز ملایټس کې یا په شکر کې درې ډوله کامپلیکیشن یا عوارض په یو انسان کې منځته راځي که چیرې د خپل شکر کنټرول نه کړي. لومړی په عصبي حجراتو کې منځته راځي چې هغه ته ډایبیټیک نیوراپیتي وایي. ډایبیټیک نیوراپیتي یا د اعصابو د رګونو تکلیف معمولا دغه په لاندې ساحو کې منځته راځي، د بدن په لرو ساحو کې لکه په پښو کې، په
پنجه د پښو په پنجه کې، نو ځکه ورته پریفرل نیوراپتي هم وایي. پریفرل نیوراپتي. څه کېږي په شکر کې؟ که چیرې شکر کنټرول نه وي، شوګر لیول کنټرول نه وي، ګلوکوز بالاخره نرف شیټ یا د عصبي رګونو یو شیټ دی چې د مایلن شیټ په نامه یادیږي یا د اګزون شیټ په نامه هم یادیږي، دا ډمیج کوي، ضربه او آسیب او زیان ورسیږي. کله چې زیانمن شو نشي کولای چې له محیط نه اعصابو ته او له اعصابو محیط ته انګیزې انتقال کړي، بالاخره په عدم کنټرول کې د ارګان واقع کیږي او د وخت په تیریدو د اعصابو او د ارګان ترمنځ بیګانګي منځته راځي په نیوراپتي کې. په هغه انسانان چې په شکر مبتلا دي په هغو کې د جنسي کمزوري تر ټولو غټ علت ډایبټیک نیوراپتي ده. همدا رقم شکر د دې ترڅنګ چې نیوراپتي منځته راولي، نفراپتیز هم منځته راولي. نفراپتیز یا د ګردو تکلیف. ګوري ګردې هم تناسلي غړي سره مرتبط ارګان ده، دغه حالبونه دي یا یوریټر، دا یوه ګرده، دا هم بله ګرده، دقسې دغه حالبونه له ګردو راوتي دي او مثانې ته تشې امتیاز او نور فلټر شوي مواد را انتقالوي. د شکر د وجې په راولاړ تکلیف کې نه یوازې عصبي رګونه بلکې ګردې هم متضرره کیږي. په نفراپتي کې څه کیږي؟ که چیرې سی کی ډي یا کرونیک کډني ډیزیز منځته راشي، کرونیک کډني ډیزیز، په دې کې به لومړی د اریتروپایټوسس پروسه سرته نه رسیږي. اریتروپایټوسس څه ته وایي؟ د وینې جوړېدلو ته وایي. زموږ سره کرویات دي چې د اریتروپایټوسس په نامه په یو پروسه کې جوړیږي او په هغه کې د کډني یا د ګردې مهمه ونډه ده. که چیرې ګردې د شکر د وجې په تکلیف مبتلا شول، وینه په سمه توګه نه جوړیږي. که په سمه توګه د وینې جوړښت ونه شو، نو مریض ورو ورو بالاخره له انیمیا یا له کمخونۍ سره مخ کیږي. دغه کمخوني مستقیما د جنسي کمزورۍ سبب ګرځیدلی شي، ځکه وینه په ټوله کې کمه ده، تناسلي غړي ته هم جریان کم ده، په دې جریان کې غذایي توکي کم دي، مسلما تناسلي غړي ته وینه نه را رسیږي او دا یې د جنسي کمزورۍ سبب ګرځي. راځو بل مهمه علت ته په غیر ارګانیک کازونو کې سایکولوژیکل یا روحي، سایکولوژیکل یا هغه روحي علتونه، رواني علتونه چې د جنسي کمزورۍ سبب ګرځي. زموږ په ټولنه کې زښت زیات لیدل کیږي دا ډول جنسي کمزورۍ. یو خو خواله دا ده چې دا ریورسیبل دي، یعنی دایمي نه دي. د حالاتو په تبدیلیدو سره دا ډول جنسي کمزوري بیرته ریورس کیږي، پرته له دې چې مریض کومه دوا وخوري یا کوم ډاکټر ته مراجعه وکړي. کله منځته راځي؟ ګورئ په ډیپریشن یا په رواني ناروغیو کې انیگزایټي یو ډول رواني ناروغي ده چې ډار، فوبیا مریض سره موجوده وي. همدا رقم ځینې ناروغان OCD ابسسیو کمپلسیو ډیسارډر لري، یعنی دوی وسواس لري، بار بار لاسونه مینځي، کرکې کوي. همدا رقم قهر، غوسه، سټرس، دا ټول سره یوځای کیږي، ټینشن، او که هره ورځ دوام وکړي، زموږ د ژوند ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې وي، بالاخره مستقیما دوی په اعصابو فشار واردوي، په CNS سنټرل نروس سیستم، PNS پریفرل نروس سیستم، په ټول عصبي دستګاه باندې د دغو عادتونو یا د قهر و غوسې و تشویش و اندوښنو د وجې فشار واردېږي. اعصاب هم دوه کارونه سرته نه رسوي. لومړی لیبیډو یا هوس نه جوړوي، لیبیډو یا هوس کمیږي مقابل جنس ته د جنسي اړیکې د برقرارۍ. او دویم کار چې اعصاب کوي هغه کنټرکشنز یا هغه مخصوص تقلصات چې په تناسلي غړي کې منځته راځي، په هغه دوه عضلو کې چې مخکې مو ولوستل، دوه عضلې چې پینس یې جوړ کړی ده او د هغو د کنټرکشن یا د تقلصاتو په واسطه باندې بالاخره اریکشن یا تناسلي غړی دریږي او په جنسي مقاربت کې خپله ونډه سرته رسوي. نو کله چې دغه
عادتونو په واسطه قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې، اضطراب چې بدبختانه زموږ په ټولنه کې زښت زیات لیدل کېږي، دا په عصبي سیستم فشار واردوي. عصبي سیستم د هوس په جوړېدو کې تنبلي کوي او همدا رقم هغه مخصوص تقلصات یا کنټرکشن چې په پینایل یا پینس کې منځته راځي هغه هم نه کېږي. نو دغسې رواني ستونزه هم کولی شي د جنسي کمزورۍ سبب وګرځي. راځو مفصلا د جنسي کمزورۍ په علاج باندې خبرې کوو. د جنسي کمزورۍ تر ټولو ښه معالجه ټریټمنټ یا ښه معالجه د جنسي کمزورۍ هغه د علت معالجه ده. علت څه معنا؟ که چیرې جنسي کمزورۍ د شکر د وجې منځته راغلی باید خپل شکر کنټرول وساتو. که چیرې د جګ فشار د وجې جنسي کمزوري لرو باید خپل فشار کنټرول وساتو. همدا رقم که عصبي ناروغۍ لرو، د زړه ناروغۍ لرو، هغه کومې ناروغۍ چې د تکلیف د دوام سبب ګرځي له هغو نه هغه داخل باید کنټرول وساتو. همدا رقم فاسفودایسترز په نامه فرموله د دواګانو ده چې هغه د سلډنافیل او ټاډلافیل په نامه پیدا کیږي. سلډنافیل یا ټاډلافیل یا مشهوره نوم یې وایګرا ده، تجارتي نوم. دغه سلډنافیل ویزو ډایلیټرز دي، تناسلي غړي ته را روان رګونه پړسوي، قطر زیاتوي او په د وینې جریان پکې یو څه مناسب او ګړندی کوي. دا د جنسي کمزورۍ دپاره شارټ ټایم یا موقتي صحیح دي، موقتي دایمي نه. یعنې که موږ په جنسي کمزورۍ مبتلا یو او غواړو جنسي اړیکه د خپلې مېرمنې سره یا خپلې منکوحې سره برقراره کړو، نو د لنډې مودې دپاره یعنې سلډنافیل 45 دقیقې مخکې له جنسي مقاربته باید وخوړل شي. یو څه د سردرد سبب ګرځي باید یو پرستامول هم ورسره وخورئ. د اوږدې مودې دپاره باید علت برطرف کړو او فیزیوتراپي وکړو. پینایل فیزیوتراپي یا د دې دپاره مخصوص ورزشونه موجود دي. دغه فیزیوتراپي کې مثلا د کیګل په نامه یو فیزیوتراپي ده، کیګل اکسرسایز ورته وایي. تاسو کولی شئ یوټیوب انټرنیټ کې وګورئ، ترې استفاده وکړئ. همدا رقم پینس پمپ په نامه یو ماشین ده چې دا کولی شي د اریکټایل ډسفنکشن په یا د جنسي کمزورۍ په له منځه وړلو کې زموږ سره کومک وکړي. تر ټولو بې ضرره او ښه درملنه یې د ټرایبولس نه استفاده کول دي. ټرایبولس طبیعي مواد دي، د جنکو بایلوبا سره یوځای کیږي او د جنسي کمزورۍ د له منځه وړو یوه ډېره ښه، اسانه او بې تکلیفه معالجه ده. په دې هیله چې ګټور تمام شوی وي. مننه.